अस्सलामुअलैकुम। د واتساپ درې هغه نوي سیټینګونه چې نه تاسو نه خبر را دی. نن د واتساپ یو نوي درې هغه سیټینګونه ښیو چې تاسو نو ډېره فایده درکوي. نو واتساپ خو نن سبا هر یو کس استعمالوي. نو درې سیټینګونه چې کوم دي هغه کم وي. نو لومړی که زمونږ ویډیو څوک په فیسبوک باندې ګوري زمونږ پیج سره لایک او فالو کړئ، او که څوک په یوټیوب ګوري نو ضرور سبسکرایب کړئ چې هسې قسم ویډیوګانې تاسو په ټایم باندې میلاوي. نو فسټ نمبر تاسو خپل واتساپ ته راشئ. واتساپ ته رانئ، په واتساپ کې فسټ نمبر سیټینګ چې کوم دی هغه سیټینګ دی چې مونږ نه کومه ډیټا ډیلیټ شوي وي نو هغه مونږ واپس څنګه ریکور کوو. نو هغه مونږ یو سیټینګ دی مونږ آن کړو نو واتساپ به مونږ له په 3 ورځو کې واپس زمونږ ډیټا واپس راکړي. فسټ نمبر سیټینګ چې کوم دی په 3 ډاټ باندې کلیک کړئ، لاندې سیټینګ باندې کلیک کړئ، بیا په اکاونټ باندې کلیک کړئ، بیا لاندې دا ریکویسټ اکاونټ انفو باندې څلورم نمبر ښکاري په دې باندې کلیک کړئ، دا ریکویسټ ریپورټ په دې به تاسو کلیک کړئ. نو تاسو ته به واتساپ په 3 ورځو کې ستاسو ډیلیټ شوي ډیټا واپس درکړي. روماني سیټینګ و. دویم نمبر سیټینګ هغه دی که مونږ چاته یو پکچر ویډیو یا اس ایم ایس ورسینډ کو او لاندې هغه 3 ډاټ چې کوم وي یعنې دې کس ته مونږ ورسینډ کړی لاندې 3 ډاټ چې ډبل ټیک نشان چې دا چې کس چې ته وګورې نو کس ته پته لګي چې دې کس زما دا پکچر دا کتو. نه به مونږ څنګه اپ کوو چې دې کس ته پته نه لګي چې دا کتلي که نه. نو دا دویم نمبر سیټینګ دی. نو په 3 ډاټ به کلیک کوئ، سیټینګ به کلیک کوئ، لاندې پریویسي دی په دې به کلیک کوئ. په دې کله کلیک کوو نو دا سټیټس پسې لاندې لیکلی ریډ ریسپیکټ دا به تاسو آن وي، دا به تاسو اپ کړئ. نو بیا به دته پته نه لګي چې دا څنګه د زما پکچر دا وکتو یا نه کتو. دریم نمبر سیټینګ هغه دی چې کله هم مونږ چاته دریم نمبر سیټینګ هغه دی که مونږ ته څوک په واتساپ کې ویډیو راولېږي، پکچر راولېږي یا داسې اس ایم ایس راولېږي نو زمونږ ډایرکټ ګیلرۍ ته ځي. داسې په موبایل په واتساپ کې زموږ سره ډېر ګروپونه وي نو پته یې پکې هم نه لګي چې مونږ ته په دې واتساپ کې هر څه په خپل ځای پاتې کېږي، ګیلرۍ ته نه راځي. دا مونږ څنګه اپ کوو. دا لاندې سیټینګ ته 3 ډاټ هم کلیک کړو، لاندې سیټینګ باندې کلیک کوئ، بیا دې په لاندې چیټ ورته لیکلی په دې به کلیک کوئ. په دې د څلورم نمبر دی میډیا ویزیبیلټي په دې باندې تاسو دا به آن وي، دا به تاسو اپ کوئ. چې کله اپ کو نو ستاسو کومه ډیټا چې وي هغه به ستاسو ګیلرۍ ته نه ځي. که څو دغه درې خوندورې طریقې وي خوندور سیټینګونو په واتساپ چې تاسو سره مونږ شیر کړه. نو که زموږ ویډیو مو خوښ وي نو زموږ ویډیو مخکې کسانو سره شیر کړئ، زموږ پیج سره لایک کړئ، زموږ چینل ته که څوک په لومړي ځل راغلي نو ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسم ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. والسلام.